سلام لیدونکو، ستړي مشئ، هیله ده ښه به وئ. په نننۍ ویډیو کې په یوه ډېره مهمه مسله غواړم چې له تاسو سره خبره وکړم. د مقعد یا د شا لخوا سکس یا کوروالی کول د خپل ښځې سره، دغه عمل د لوط علیه السلام د قوم عمل دی، د کوم په واسطه چې د لوط علیه السلام قوم تباه او برباد شو. که موږ او تاسو فکر وکړو همغه د لوط علیه السلام د قوم په شان اوس زموږ په ځوانانو کې بیخي دغه فعل عام دی، دا د انسان له خلافت سره ناروا کار دی. دغه ډول کس ته چې دوی د شا لخوا د خپل ښځې یا هم د نورو چا سره د شا لخوا دغه کوروالی کوي، نو دې ته ملعون ویل کیږي. نو که موږ او تاسو فکر وکړو موږ باید داسې کار ترسره نه کړو. که چېرته داسې کار ترسره کیږي نو مهمه دا ده چې موږ باید پر وړاندې اقدام وکړو او داسې کارونو مخه ونیسو. داسې کار باید موږ او تاسو مخه ونیسو، او بل دا چې دغه ناجایز عمل دی. نو هیله ده چې دغه برخه ته پاملرنه وشي. دا د انسانیت له قدمونو څخه غلطه استفاده ده. نو باید زموږ وجدان او زموږ عزت باید تمه ونه رسیږي. موږ باید داسې کار ترسره نه کړو لکه ځینې خلک چې نن سبا ترسره کوي. نو زما په فکر دغه لوطت یا هم دغه د شا لخوا د خپل ښځې یا هم د نورو چا سره دغه ډول کار کول، نو دغه لویه ګناه ده، لکه څرنګه چې د لوط علیه السلام قوم تباه او برباد شو. خدای مکړه همداسې نه زموږ او تاسو قوم که موږ او تاسو وګورو نن سبا هر څوک په دې مرض اخته دی، هر څوک دغه عمل کوي. نو لرې نه ده چې همغه د لوط علیه السلام په قوم به شان به موږ هم تباه کیږو. نو هیله ده چې له دې څخه لاس په سر شئ.